لیواله وایي د امن غږ خو به پې بد راځي. هغه د چا چې کاروبار جنګ دی، هغه د چا چې کاروبار جنګ دی، او دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن. آی هی بیرته راوګرځېږه یار جنګ دی. آی هی آی هی ملمینې ځکه په وطن شهید شو، واده به بیا شي که نظار جنګ دی. واده به بیا شي که نظار جنګ دی. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم. نن را سره د نظم وتلی نوم عارف لیوال ولاړ دی. دلته کې تللی وم دی خپل کار کې، خو راپورته مې کو بډبیرې ته راغلي یو، دلته یو سایټ ته ولاړ یو، بلا ډېر شعرونه یې لیکلي دي، او تاسو به نن سبا غټو غټو یوټیوبران سره لیدلي چې عارف لیوال سره مرکې ریکارډ کوي، او خدای دې ولا ژوند ورکړي، خدای دې ولا نورم توان ورکړي چې د پښتو خدمت وکړي، او دغسې هر چاله وخت ورکړي. نو راځئ یو څه پوښتنې ترې کوو، او بیا کوم نوي شعرونه یا نظمونه یې څه لیکلي دي هغه به ترې ریکارډ کوو. لیواله سلامونه، او ستړی مه شئ زموږ دې خپرونه کې یو ځل. قربان شم لالا، الله مو بیا بیا راوله، سترګې په لار یم، درته ستاسو هلې ځلې د ستاینې وړ دي. قربان مو شم، فخر در باندې کوم لالا. لیواله د شعر سفر خو دې روز د روزه نورم اوږدېږي، خدای دې کړي چې نورم کړي، خو د کور نه څنګه چل دی څه مسلې؟ لالا مسلې خو وخت سره سره هر طرف نه سوا کېږي، خو د کور نه مسلې نشته، صرف دغه یو مسله ده چې مور راته وایي شعر مه لیکه. مور څه وایي؟ ولې مور وایي شعر مه لیکه. هغې ته څه اعتراض دی؟ لکه هغه اکثر دا ګوري که نه موبایل رونه مې ورته وښي، نو هغه ماته وایي چې ته شعر مه لیکه. بلکل زه ورته کله کله ووایم چې دا خو موږ د امن خبره کوو، د غږ خبره کوو، د خپلې خاورې خبره کوو، د مینې ورورولۍ خبره کوو، سوکالۍ د هر چا له امن غواړو. نو چې نه داسې مه لیکه، بس شعرونه لیکمه خپل کار له زه صرف. بس دا مسلې اکثریت خلکو ته وي. نن سبا موږ سره نورم ډېر ښه شاعران دي، خو هغوی د کیمرې په سترګه د دې د وجې نه راځي چې کلي کې به پلانې څه وایي، ډنګلې به څه وایي، زما مور به څه وایي، زما ورور به څه وایي، زما خور به څه وایي، پلار به مې څه وایي. نو دا مسلې ډېرو خلکو ته راپېښې دي، خاص کر زموږ د پښتنې په ټولنه کې. نو لیواله شعرونه خو دې لیکلي ډېر دي، مطلب کتاب لالا کتاب مواد خو د کتاب نه زیات دي، انشاءالله بس شروعات به پې کوو او لیکو به د پښتنو له به انشاءالله راوړم. او زما که منې که نه، نو خپل لومبی کتاب صرف د نظمونو چاپ کا، ځکه چې ستا په نظم باندې بیا زموږ اکثریت پښتانه ډېر مین دي، او اته چې کومه ډېره اوږده خبره یو په داسې وړوکي نظم کې راټولوي، نو دا د کمال خبره. مننه لالا، دا ستاسو مینه ده، ستاسو دعاګانې دي. انشاءالله همداسې به کومه چې نظم کتاب به چاپ کوم، ګڼ پښتانه غواړي، ګڼ مسافر هم غواړي، نو انشاءالله دغه تحفه به د خپل لاس نه دي ته حواله کوم. زه خو ته خو داسې شروع کړه که نه، ته داسې شروع کړه چې موږ ته پیر بابا ووایه که نه، زه سر نه وایم لالا چې شعرونو ته به راشم، بیا به نظم ته ووایم چې ډېره مزه څه کې د قربان پته به لګي، د وخت د غلامۍ او د زندان پته به لګي، په چغو دړکو باندې له چا نه ویرېږو، رامخکې شاغیاره په میدان پته به لګي، شهیدو پښتنو له به حساب ورکول غواړي، حساب ته چې لږ کښېني د تاوان پته به لګي، او په وخت د انقلاب چغه پکار ده، د ځوان پته به لګي، د پیزوان پته به لګي، په وخت د انقلاب چغه پکار ده، د ځوان پته به لګي، د پیزوان پته به لګي، د تورې شپې جګړه وه سحر کې به خبرېږو، د سپو پته به لګي، د کاروان پته به لګي. مننه، ډېره زیاته مننه. او د وخت دا تقاضې دومره نازکې دي لیواله، غربت چې کله راشي د جانان پته به لګي. ډېر ښه دی، ډېره زیاته مننه لالا. دغه نظم ته راځم چې الله پیره بابا راشي، بیا خبر په انتها شي، د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي، د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل ذات کې، د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بیرته تلو، خپنې وکړي، بیا یو څو قدمه وړاندې، بیا په بیرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې د سرازو نه تپوس کړي نه صلاح کړي، بس زموږ د زړګي غلا کړي. زه په مینه څه پوهېږم، ته په ټوکو کې رښتیا شي، الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي، او بیا خبر الله پیره بابا راشي، ته چې داسې په خندا شي لکه زر که په یو سا شي، ته خبرې لیونیه راتاوان به هم په ما شي، ته چې داسې شور او شر کړي، اوس به ټول کلی خبر کې، بیا د مینې تهمتونه، دا کاږه واږه نیتونه، دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه، یو زموږ خالي جیبونه، بل د خلکو پیغورونه، یو ناترسه زمانه شي، بل زموږ خوار نصیبونه، دلته ساس کې هم ګویا شي، دلته اوري دیوالونه، ستا د مینې راز به توی کې د الزام سپېره بادونه، نه خبره به رسوا شي، الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي، بیا خبر له پښتونخوا شي، بیا خبرې له
نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په جړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه ته پوښته نه پوښتنه بس عیاش عیاشي ده زوروره بدماشي ده ځلی وال بیخي کمزورې مهربانه پاک الله شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي ډېر زیاته مننه ښکلی دی راتاو کو نظم او بل کو د سلي کلي نو راته وایه بس ودرېږو نه لالا دغسې شعرونه به درته ووایم چې ناره د زنده‌باد د ښه په جار وکړه حاجي صاحب زمونږ هم وړوکی غوندې کار وکړه حاجي صاحب یا خو ومنه چې دا کیسه هم ستا وه یا د دې ظلم سلار وکړه حاجي صاحب پټ مخونه خو د غلو غدو کار دی مخ کاره که نو ګزار وکړه حاجي صاحب او پټ مخونه خو د غلو او غدو کار دی مخ کاره که نو ګزار وکړه حاجي صاحب چې ما نه منې نو تا چېرته منمه ورته ښه د ګوتو شمار وکړه حاجي صاحب چې ما نه منې نو تا چېرته منمه نو تا چېرته منمه ورته ښه د ګوتو شمار وکړه حاجي صاحب او د لیوال پوښتنې نه وژلی کېږي دا جواب غواړي گفتار وکړه حاجي صاحب ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه کوم لالا دغه نظم به درته ووایم بیا به څه شعرونو ته راشم په دې خاوره مې لیکلی دی او په دې اوس دا څه حالات چې شروع دي په دې باندې مې لیکلی دی مننه چې د پښتنو غم خو د چا سره شته نه نو هر یو سړی د خپلې مشرۍ غم اخیستی دی په دغې مې نظم لیکلی دی لالا چې دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی پښتانه دي تقسیم شوي څوک د چا دی څوک د چا دی د دې دوو ورباندې جنګ دی یو بیګم د یو باچا دی د بیګم په قید او بند کې غلام هم په ناروا دی هغه مشر قانوندان صاحب د ډاکو سره اشنا دی نوم یې ناخلم بیا کارېږي دا بیخي زوی د بلا دی نوم یې ناخلم بیا کارېږي دا بیخي زوی د بلا دی د کیسې پسې تاویږي د دولت پسې تاویږي د پیسې پسې تاویږي خلک د پسې تاویږي دا هغې پسې تاویږي دې اړي ګړي وطن له خلک دې پسې تاویږي پښتانه دي سادهګان دي د نارې پسې تاویږي نو دا نظام د جولا جاله دا خو کور دی یو جولا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی پشمار یو څو کسانو کم ظرفه غلامانو لږ مې واورئ خفه نه شي د پردي سړي ټټوانو ستا چې کومې پړپړي دي څه اوږدي دي څه وړي دي دا خبرې ولس نه اوري دا خبرې مو زړې دي پښتانه مو په جنګ کړي هم ورکړي مو چړې دي دا چې چل به درته ګران شي دا د اوسپنې چڼې دي خوښه ستا ده چې څه اخلي دا کابل دی دا مڼې دي خو حساب به یې ورکوي جي داسې نه چې چورتالا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی ډېره زیاته مننه کوم لالا څه شعرونه به نور ووایم دې کې به سرنامه بیا دې کې ګورم نو بیا دا چې بیا خیر دی کټ کا دا چې بیا یې کټ کې که نه دا چې نه بڼه وي دي پکې مونږ پکې څه داسې دغه کوو لالا څه شعرونه به ووایم او بیا به دا شعرونه او دغه کوم نظم چې اوس وایم دا دې هم د پښتنو ته ډالۍ وي زه خو نور څه نه شم کولی دغه نظمونه او شعرونه به ورته وایم هر سړی په خپل وس باندې پړ دی کم سړی چې کم روزګار کې دی پکار دی چې په هغې کې د خپل کام خدمت وکړي او د خپل وطن خدمت وکړي نو ستا کار دا دی ته په دې باندې خپل لالا چې شعرونه وایم چې زه یو چا ډېر په اعتبار وژلی یم زه د خپل کور څوکیدار وژلی یم زه خو تا په انکار نه یم وژلی زه خو تا په انتظار وژلی یم او د یو کبر نه د شپې چیغې راخیږي زه پښتون یم او خپل یار وژلی یم مننه لالا نظم ته راځمه چې ځان که نور زورور غواړي ځان که نور معتبر غواړي ای پښتونه بختوره ځان که نور بختور غواړي بیا زما خبره واوره په رښتیا خبره واوره دا غوسه له منځه لر کا دا نشه د منځه لر کا دا زما د پاره نه دي دا هر څه له منځه لر کا دغه زره دې سنبال کا دا نیزه له منځه لر کا یو سړی درله راغلی د قاضي ملا په رنګ کې په سر تاج درته دننګي بیا په ملا شاباسې درکړي بیا دې ما سره په جنګ کې ته د دروغو صفت اوري سی به ما درته بدرنګ کړي د سپو د جنګ کانې دي چې په ملا باندې ډبیږو سره نور غوسه کیږو خدای دې نه کړي که وخت راغلی دا غوسه به دې رنګ راوړي دا لانجه به دې رنګ راوړي بیا د کس ته لیونی شه بیا د کس ته لیونی شه دا جرګه به دې رنګ راوړي اوس د کام سره ودرېږو اوس د ځان سره ودرېږو د باچا خان بابا خبره د خپل ځان سره ودرېږو د خپل ځان سره ودرېږو ډېر زیاته مننه کوم لالا ډېر ښه نور څه پکې وایم ووایه که نه ښه لالا دغه یو هغه شعر خو راته ووایه که نه زمونږ د سر سړي په جنګ کې مړه شي هغه به هم درته وایم لالا او دا به هم درته وایم اول به ستا فرمایش وکړم چې کله پښتو کله په ننګ کې مړه شي دا پښتانه دي په سرنګ کې مړه شي او خلک د سر سړي سنبال وساتي زمونږ د سر سړي په جنګ کې مړه شي لالا امن یې خوښ دی صرف ځان یې نه دی لکه پتنګ د شمې څنګ کې مړه شي مننه لالا د اخري شعرونه دې ټولو پښتنو ته ډالۍ وي چې
د لوی لښکر سړی مې وغورځېدو د لر او بر سړی مې وغورځېدو بیخي په منځ املا کې ولګېدم بیخي د سر سړی مې وغورځېدو بیخي په ماتو حوصلو ولاړ یم د تود سنګر سړی مې وغورځېدو هغه د ښار خلک پې ټول مین وو هغه د غر سړی مې وغورځېدو هغه د ښار خلک پې ټول مین وو هغه د غر سړی مې وغورځېدو لیواله خپې په ځمکه کلکې کېده لیواله نر سړی دی وغورځېدو دغه شعرونه دي په پښتنه مینه ټولو ټول ولس ته او ټولو پښتنو ته دې ډالۍ وي ډېره زیاته مننه ډېره مننه لیواله خدای دې ښه ساته بس چې وخت یې راکړه یاره انشاءالله بله خپرونې له به بیا انشاءالله خیر دی دغه خامخا د وخت نه دغه نه لالا زمونږ وخت دومره قیمتي نه دی ستاسو وخت ډېر زیات قیمتي دی نه بس هر یو سړی خپل وس باندې پړ دی بس خدای دې ښه ساته مننه لالا الله دې هر کله راولو قربان ستاسو هم ډېره مننه کتونکو ډېره زیاته مننه د لالا هم ډېره زیاته مننه او ستاسو هم ډېره مننه او ټول پښتانه څومره چې ما ګورئ نو د خپل مور پلار قدر کوئ او د خپلو پښتنو قدر وکئ پښتانه ونازوئ پښتانه ډېر دردېدلي والسلام او اخیره کې هغه خبره چې مور ما سره نه زه مور سره یم ډېره مننه لالا پروګرام ختم دی خو د لالا مې دا خبره هم ډېره زیاته خوښه ده چې لالا وایي چې مور ما سره نه پاتې کېږي زه د مور سره پاتې کېږم ډېره مننه